مننه سانجه صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته هم سلامونه وایم. د پښتو بڼه چې تقریبا شاوخوا یو کال یا څه باندې یو کال مخکې په افغانستان کې چاپ شوی و، نو هغه نوم راشد د کرکټ خان. نو هغه خو یوازې د افغانانو لپاره د پښتنو لپاره غلیکل شوی و. نو طبیعي ده چې د افغانانو د پښتنو ژبه او کیسې او داستانونه خپل رنګ لري او خپل طرز لري د لیکلو. نو دا انګلیش ورژن یا انګلیش باندې چې دا نو د نړیوالو لوستونکو لپاره او هغه خلک چې په پښتو نه پوهیږي، په انګلیسي پوهیږي، نو دا د هغوی لپاره لیکل شوی ده. نو طبیعي ده چې د محتوا له اړخه دا به د نړیوالو مینوار لپاره هم یو د هغوی هغه فکر او نظر او علاقه هم په پام کې پکې نیول شوې ده. نو غټ فرق پکې دا دی چې دا د نړیوالو لوستونکو لپاره په نړیوالې ژبې لیکل شوی ده او ځینې دوه درې چپټرونه پکې بدل را بدل دي. هغه غټ چپټرونه چې مثلا یو مثال کې درکم، د 2019 کال نړیوال جام کې چې د افغانستان په لوبډلې کې ځینې مسایل ښکته پورته شول د لوبغاړو ترمنځ، دا د افغان مینوار لپاره یوه په زړه پورې خبره وه یا په زړه پورې کیسه وه، مګر شاید نړیوالو لپاره دا په زړه پورې کیسه نه وي. دا داخلي د کرکټ د ټیم مسله ده. نو دغه چپټر مثلا که پښتو کې شته، په انګلیش کې نشته، دې په ځای یو بل چپټر ور اضافه شوی دی. نو په دې خاطر فرق لري، خو دومره غټ فرق هم نه لري. شاید داسې وایم چې یو 40% 15% په انګلیش ورژن کې ځینې مواد اضافه شوي دي چې هغه د نړیوالو لوستونکو لپاره هغه مواد اضافه شوي دي. بلې البته کوم شی چې اوس رسنیز شوی دی او د خلکو نظر جلب کړی، که څه هم چې دا ټکی نوی نه و، بلکې پخوا هم دغسې حتی کمپاینونه ورته وشول او غوښتنې وشولې په لویه کچه باندې چې راشد خان ته ګواکې د هند تابعیت ورکړل شي. اما د تاسو په کتاب کې واضح راشد خان په حواله راغلی دي چې دته هند او استرالیا د تابعیت وړاندیزونه کړي وو په دې خاطر چې هلته به بیا کرکټ کوي او ژوند کوي. که دا راته ووایي دغه برخه جالبه دا برخه شته، دا پوره په تفصیل سره دا برخه لیکل شوې ده. بیا د راشد خان خپل روایت دی چې دته استرالیا والا هم وړاندیز کړی و، هند والا او مقاماتو هم وړاندیز کړی و چې راشه بس همدلته پاتې شه، د اوسېدو اسناد به درکوو درته، همدلته کرکټ وکړه. نو ده ورته ویلي و که زه د یو هیواد لپاره کرکټ کوم، هغه به زما خپل هیواد افغانستان وي. که افغانستان نه وي نو زه د یو بل هیواد استازیتوب هم نه کوم. نو بیا هغه کیسه همغلته پاتې شوې وه. ستاسو به یادېږي چې هغه وختو کې چې راشد خان 2019 کې ډېر وځلېدی، یو ځل په آی پي ایل کې هندیانو یو کمپاین شروع کړ په ټولنیزو رسنیو کې چې راشد خان ته د هند تابعیت ورکوي. نو دا دغه وخت کیسه ده. او په دې کتاب کې په انګلیش ورژن کې چې دا ما هغسې مې چې ویل چې دا مسله شاید د ډېرو نړیوالو لپاره په زړه پورې مسله وي چې افغانستان یو داسې هېواد چې په رسنیو کې تل ویل کېږي چې خلک د قاچاقي لارو ځي اروپا او امریکا او نورو هېوادونو ته ځانونه رسوي، او ډېر افغانان بیچارهګان په لاره کې خپل هدف ته نه رسېږي، مړه کېږي، شهیدان کېږي. مګر داسې یو افغان هم شته چې استرالیا غوندې هېواد، هند غوندې خلک ورته وایي چې راشه موږ سره پاتې شه، اسناد درکوو. دی وایي چې نه، په ما خپل وطن ګران دی او که زه لوبېږم زه د خپل هېواد استازیتوب به کوم. دا قصه هم پکې شته او دا پوره د راشد خان د خولې روایت دی پکې همغلته. د راشد خان په اړه باندې ستاسو دا کتاب ممکن په خپل بڼه کې لومړنی کتاب وي چې د یو ورزشي اتل او یو داسې کس په اړه لیکل شوي چې نړیوال شهرت او محبوبیت لري. مګر تاسو څومره سختۍ او خوارۍ او زحمتونه وګالل چې دغه کتاب مو سره ټول که ومو لیکه او زحمتونه مو ویستل؟ که دا راته ووایي. جالبه پوښتنه مو وکړه. دا څوک چې کتابونه لیکي یا مقالې لیکي یا تحقیقات کوي، شاید هغوی ما ښه درک کړي، زما دا خبره ښه درک کړي. په دې کتاب باندې خو تقریبا څه باندې یا د انګلیش ورژن یا انګلیش باندې ما کار وکړ. او یو وخت کې د کله ناکله داسې یو حالت رسېدم چې دا زه څه کوم، خلک آرام ژوند کوي. کله ناکله ځینې ملګري دوستان به مې چې لیدل چې مېلمستیاوو ته به تلل د شپې د ورځې، ما به چې لیدل چې دوی خپل آرام ژوند کوي او ته لګیا یې چې هله راشه دا ولیکه. نو تحقیقات او بیا بالخصوص په داسې یوې مسالې باندې چې ته په یو فرد باندې د هغه په کارنامو باندې چې معلومات ډېر نشته او ته اول لاس معلومات راټولوي. راشد خان یو مصروفه ستوری لوبغاړی دی. اول خو د دې ستاسو د راډیو د لارې نه ضمنونه کوم، د راشد خان نه ډېره زیاته مننه کوم چې کتاب په اړه هر رقم معلومات زما په کار و چې ما ورته پیغام پرېښی، زنګ مې وهلی، د اماده شوی معلومات یې راته راکړي دي. نو
یو شخص په اړه چې معلومات هغه اول لاس معلومات یا فرست هاند انفارمیشن یا هغه ریسرچ په حساب چې ورته وي هغه نشته او ته هغه معلومات راټولې او هم بیا لیکي بیا په انګلیسي ژبه چې زما نه مورنۍ ژبه ده نه مې پلرنۍ ژبه ده زما څلورمه ژبه ده تقریبا انګلیسي نو په هغه باندې لیکي نو طبیعي ده چې سخته مې ګاللي دي خو زه یوازې نه وم په دې بهیر کې ځینې نور ملګري وو ما سره ما به چې لیکل د هغوی سره به مې مشوره کوله بیا په کاپي ایډیټینګ کې برخه کې زموږ ملګرو را سره مرسته کړې ده د چاپ په برخه کې د تر ننه پورې چې زه کار کوم مرسته کوي نو کار اسانه نه و خو که موږ ورته وایو چې سخت دی ناممکن دی بیا ناممکن کېږي خو هر کار که ته وغواړې هوډ ولري قوي عزم هوډ ولري نو هغه ممکن کېدی شي زما هدف دا و چې موږ په خپله د خپلو ستورو د خپلو اتلانو داستانونه په خپله د خپل اړخه ولیکو نړیوالو ته وړاندې کړو نه دا چې نړیوال کینی او د راشد په اړه یو کتاب ولیکي بیا چاپ کړي بیا موږ هغه ولولو ودرېږه دغه بهرني لیکوال زموږ د ستورو په اړه څه ویلي دي نو زما هیله دا ده چې دا یو قدم وي د نورو افغان لیکوالانو لپاره چې د دې نه وروسته یا دغه کار ته کار ووایو چې د خپلو ستورو اتلانو په هره برخه کې چې وي روایتونه او داستانونه او راسته راوړنې موږ ولیکو نړیوالو ته وړاندې کړو نه برعکس